درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر. طالبان وايي مشرهیبت اخندزاده کندهار ته راغلی دی. بی بی سی او آریانا نیوز وايي چې طالبانو مشر مشرهیبت اخندزاده کندهار ته راغلی دی. بی بی سی وايي چې د طالبانو یوې سرچینې ورته تایید کړي چې د دوی مشر کندهار ته راغلی دی، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې مشرهیبت اخندزاده تر اوسه چیرې و او یا له کوم ځایه کندهار ته راغلی دی. ځینو طالب سرچینو ویلي چې ممکن مشرهیبت د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد مر اخوند په شان په کندهار کې پاتې شي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ممکن د دوی ټول مشران کابل ته راشي. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مشر او د طالبانو د تحریک سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم لومړی کندهار او بیا کابل ته راغی. د ځینو راپورونو له مخې ښایي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د چهارشنبې په ورځ خپل حکومت اعلان کړي او هیبت الله اخندزاده به د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. بلخوا کابل امني قومندانۍ کې سرچینې وایي چې تیره 2 اونیو کې کابل نظارتخانه کې د نیول شوو مجرمینو شمیر 2000 کسانو ته رسیدلی دی چې ستر اکثریت یې وسلوال غله دي. سرچینې وایي د کابل نظارتخانې څخه مجرمین د سرخي پل زندان ته د لیږد په حال کې دي چې ټولو سره به جدي قانوني چلند وشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.